د سولې پیغام رادیو درنو اوریدونکو او همدغه راز پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب باندې زموږ ګرانو کتونکو سلامونه مو یو ځل بیا د اریوب له ښایسته سیمې څخه ومنئ. ملګرو سره وپتېله چې د دغې ځای د ټول ځوانان چې دي شاعرانه ذوقونه لري، اهل ذوق دي. نو داسې به وکړو سکندر صاحب چې دغه برخه به یې لږه سره شاعرانه کړو. ستا خوښه ده؟ بلکل. ځوانه ستا به هم خوښوي. د ستا نوم مانه بیخي ډېر زر زرېږي. زمرد شاه تلاش. زمرد شاه تلاش. تلاش صاحب بس اوس دې نه وروسته نه هېرېږي. نو وایي چې د مازدیګره چې څنګه تېر شو، د مازدیګر چې څنګه تېر شو داسې به تېره شي د ستا لیونۍ مینه. ډاکټر صاحب نه به هم یو څو ټپې واورو، پاچا صاحب نه به یو څو بیتونه واورو، سکندر صاحب، عابد صاحب، داسې د دغې سیمې له ځوانانو او مشرانو څخه. نو عابد صاحب ته مهرباني وکړه ځکه ته دغه ځای کې لږ څنګ ته هم ناست یې. سلام ملګرو، ستړي مه شئ، زموږ له اړخه سلامونه ومنئ. لنډۍ به شروع کړو. نو مهرباني. ما یارانه کله کوله، ما یارانه کله کوله، سرتور ولاړ وي د خیرو دې وېرېدم. د یارۍ زور راته معلوم شو، په میږي پښه نه ږدم چې یار به یې پاتې شي. نه دغه ډاکټر صاحب ما ته مخکې ویلی چې ما نه ټپې زده دي نه بیتونه مې زده دي. اوس چې څوک ټپه ووایي دی پسې بدرګه کوي. دا څنګه خبره ده؟ د ټولو ناول خو تاسو ټولو ملګرو ته ستړي مه شئ او خرغلاس وایم په دې هیله چې ټول راته ښه وایي، جوړ وایي. بعد له دې لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. چونکه ما ټاپې ماپې خو زده نه دي، خو یوه نیمه داسې یاد ته راځي، هغه به درته ووایي. مهرباني. ته کولی شې چې دی لږ پکې رانږدې هم کې ورته رانږدې شي. سترګې دې ښې دي چې وړې دي او که لږې غټې وای خوړلی به دې. سترګو کچکول په لاس کې راکړ، د یار دیدن ته مې په خیر پسې لیږي نه. نو تلاش صاحب تا ته کومه ټپه یادېږي؟ ولې نه، یوه به زه ته وایم وایي چې زه په کشره لور مین یم، زه په کشره لور مین یم، مور یې د مشر صفت کړي خندا راځي. ډېره لې ډېره لې چکچکو باندې بدرګه کوئ. خاص سکندر صاحب تا ته کومه ټپه یادېږي؟ او جینۍ د جګ غره منګری ده، د زهرو ډکه خوله یې راکړه، مړ به شمه او په جګو غرو کې مې مرنګی کې، په جګو غرو کې مې مرګی کې چې جنازه مې د نختر څانګې ویینه. او بل د یو درویش دراني یو بیت هم و چې لمن مې ډکه ده د کاڼو خو څوک نه پرېولم، لمن مې ډکه ده د کاڼو خو څوک نه پرېولم، په عادتونو کې دا یو عادت د غره لرم زه. غره لرم. ډېره لې ډېره لې. پاچا صاحب دغسې سیمه کې خو د سړي ټولې خبرې موضوعي کېږي ځکه چې بهترینه سیمه ده. زموږ او ستاسو خو لومړی ځل هم دی. ته درته تلاش صاحب لنډۍ ویلې نو زه به هم درته وایم چې ستا له یارۍ نه به وانه وړم، که د پنځو زمنو م ورشي یار دی یم. یار دی یم. ډېره لې ډېره لې. او ما ته بله را یاده شوه چې په یارانه در سره نه ځم، تر ملکن پورې چلم در سره وړم، پورې چلم در سره وړم. زما ټوټې ټوټې زړګیه، زما ټوټې ټوټې زړګیه، چې مازدیګر شي په جارو دې ټولومه. ډېر ښه ډېر ښه. مهرباني ځوانه. پاچا صاحب چې دا لیونی لیونی ګرځه، دا لیونی لیونی ګرځه، په چم کې ګرځه چې ډاډا در باندې یو څو بیته چې زما د زړه ملخمه ستړی مه شې، چې د جانان د مینې غمه ستړی مه شې، چې انتظار دی د زړګي پله په پله، ګرانه تا ته هم په تمه ستړی مه شې، چې ته چې نه یې په زړګي مې اور بلیږي، ته چې نه یې په زړګي مې اور بلیږي، ویلې کېږم لکه شمه ستړی مه شې، چې د یار یاد څنګه ستړی ستړی راغی، د یار یاد څنګه ستړی ستړی راغی، ما په غېږ کې وه که دمه ستړی مه شې، چې راشه راشه اسرائیله ساه مې واخله، چې راشه راشه اسرائیله ساه مې واخله، چې له ژونده شم بېغمه ستړی مه شې. پاچا صاحب ده ته به اوس څه د کاروان صاحب هغه دوه بیتونه ډالۍ کړي چې هلکه ستړی مه شې، ته هم جینۍ ستړې مه شې. که یادي هېر شوي دي؟ شاعر وایي چې اوس مې حافظه کمزورې شوې ده، اوس رانه په یاد غزلې مه غواړه. د ټپو پسې د ساحل صاحب فکر کوم غرونه خاموش وو او چنارونه نخترونه خاموش، د غرونه خاموش وو نخترونه
چنارونه خاموش یار لیونی پکې ورېتې ورېتې ټپې کولې ما او جانان چې د یو بل سره واده کولی. ډېر علي. دغه ځوان چې دی موږ سره دوستانو ډېره همکاري کوي، دغه هم تسل صاحب کولی شي چې ورته ووایي ښایي کومه ټپه درته یادېږي؟ ولا داسې خاص څه خو راته یاد نه دي، خو بیا هم یوه ټپه به وکړم. مهرباني. چې ګودر ته دواړه خویندې لاړې، چې ګودر ته دواړه خویندې لاړې لکه لنجرې په ګزمې وتلې وینه. ډېر ښه مازدیګر شي ورته ګوره، چې مازدیګر شي ورته ګوره له دغه کوره به جوړه ګودر ته ځینه. جوړه ګودر ته ځینه. ډېر علي. چاته ورشمه تا ته ډاکټر صاحب؟ خیوا به درته ووایي بله چې پرېږده چې سمه ترېنه تاو شم او مسافرۍ ته لالی ځي ارمان به کړي نه. ډېر ښه. مسافرۍ ته دې ځان جوړ کړ، چاړه راواخله ما حلاله کمه ینه. دا ننګرهاری ملګری چې دی له ننګرهاره راغلی دی، دغه سره به هم یو څو ټپې به ترې واورو. مخکې مو غزل ترې اورېدلی و، ډېر زیات خوند یې راکړه. ډېره مننه. مازدیګر دی نو وایي په مازدیګر دې کډې لاړې او په مازدیګر د ملامتو کډې ځینه، په مازدیګر د بدیدارو کډې ځینه، او ورور به دې راشي تا به ورکړي، ورور به دې راشي تا به ورکړي، ورور به مې راشي ما به کوز له حد ته کړي. او خدایه وړوکی یار را لوی کړې چې د سینې بازار مې دړې وړې کړي. همدومره بس. بیا به هم درته راګرځو. پاچا صاحب یوه لنډۍ بل هم له تا اورو. زه به بیتونه به درته وایم. مزری نه یم ما وایي که هغه لنډۍ وایې چې مزری نه یم چې لمبه شم، زه به نیولې غوښه ورو ورو تویومه. اوس ته په خوستواله لهجه کوم بیتونه وایې؟ هغه چې چی شي ته داسې برابر کسې مړ کوې مې کسه تی مو خوښېږې دا خو بیا هم یایم او نه را شرمېږم نه دې ته ورسم یایم وې تا چې مو ته دا وکړه رښتیا هم یایم بیا هم یایم. ډېر علي ډېر علي. دلته زه به پاڅېږم هر چا ته مې لاس نه رسېږي. تا هم خو لکۍ په سر کړې ده لکه چې ډېر ساړه دی. والله سوړه دی. د خاماوې که ویښتان دې جوړ کړي دي شته دي؟ نه ویښتان مې کم کړي دي. یوه ټپه راته ووایه. ټپې مې نه دي یاد، خو ما پورګې پاچا صاحب ویایي. یوه ټپه په تا باندې شوه. دغه کس ته ورځو. پاچا صاحب دغه کس څو ځلې کسانو راته اشاره وکړه چې دا ډېرې بهترینې ټپې وایي. سلامونه ځوانه. وعلیکم سلام. ښه راغلاست درته وایم ټول انډیوالانو ته، بس تاسو ته ښه راغلاست وایم، پاچا صاحب ته ځان ته ښه راغلاست وایم. چې پکتیا به ډېر د ښکلاګانو تصویرونه لري، پکتیا به ډېر د ښکلاګانو تصویرونه لري، خو نه چې ښکلی دی له ټولو نه اریوب ښکلی دی. چک چک د اریوب په ویاړ چک چک. ډېر علي ډېر علي. و چې څوک خوشحال دي څوک په ستړي کې اوسېږي، څوک خوشحال دي څوک په ستړي کې اوسېږي، څوک په سمه څوک په لوړې کې اوسېږي. د خدای کار دی د ازل برخو تقسیم دی، د خدای کار دی د ازل برخو تقسیم دی، څوک محل کې څوک جونګړې کې اوسېږي. و چې صادق یار اوس لاریو به کډه کړي اوس د خوست په وچې خوړې کې اوسېږي. صادق یار نومېږي؟ تخلص یې صادق یار دی؟ نوم یې رحمت دی، تخلص مې صادق یار دی. ښه خوست ته تللی؟ خوست کې اوسېږم هلته ژوند. دلته څنګه راغلی بیا؟ لکه موږ غوندې په چکر راغلی؟ زه خپله ګلکار یم، مثلا دلته کاروبار کوم. څومره وخت کېږي له خوست ته راغلی؟ یاره تقریبا د 15 ورځې به کېږي. ښه ډېر ښه. نو ټپې راته ووایه، دوه ټپې. ټپې به درته وایم. و چې زه به دې په باد د نوم ما نخلم، نادانه یاره رقیبان دې سپکوینه. و چې خدای دې د خدای تورو ته جوړ کا، زه دې د خلکو تمتو ته جوړ کړم. ډېر علي ډېر علي ډېر علي دی. او دا خو زازي میدان نه دی وروره، دا خو اریوب زازیو ته راغلی یو. اریوب زازیو ته راغلی یو. هو بلکل ښې نکتې ته دې اشاره وکړه. دغه شیخ صاحب سره به یو دوه خبرې وکړو چې یو دوه ټپې راته ووایي مهرباني. وی مازدیګر مه ګوره ما ګوره او مازدیګر تل وي زه به کله کله ویمه او وی د مازدیګر زیري المره کله پر ما کله په نورو خلکو وینه. څومره ښکلې وایي. بس مننه. نه ترنم کوي پاچا صاحب؟ ښه نو یو ترنم ترې اورو، یو ترنم به ترې واورو ستاسو په اجازه. ما ته څه زده نه دي نو څه به دوی وایي چې ترنم یې زده دی، حال یې درپسې وویلو مهرباني.
پهلوان یو ګانه کړې ده هغه به زه ووایم مړم شو خو اوس زه هغې نه ما لږه ډېره زده کړې زه به یې ووایم بس ستا سر ته دې الله تعالی خیر پېښوي امین کې امین د چینارو په لاره نه ځم لار اوږده ده ورځم جماله مړه ده د چینارو په لاره نه ځم لار اوږده ده ورځم مړه ده هیر شو لکه چې وزه خیر په هر صورت دی ستړی هم دی خو زموږ شیبې یې ډېرې رنګینې کړې بل کس هم راوښیه که نه دا خو د څوک چې دي د کسان چې راته په نښه کوي چیرې لاړې و ځوانه راشه ښه دغه دی دا څو کسانو راونیوې سلام وعلیکم سلام څه نومېږې بلاله د اریوب اوسېدونکی بلکل ما وې ته داسې نه چې اوس د کوم بل ولایت نه راغلی وې زه خو هم په خوست کې خو اوس فلحال اریوب ته راغلی د خوست کومې سیمې خوست خو خپله خو د اریوب یم خوست کې په میلی کې اوسېدم هلته ټول کورنۍ مو هلته اوسېږي که یوازې د زده کړو لپاره؟ نه یوازې ځان د زده کړو لپاره تللی. څه شی وایې پوهنتون وایې مکتب وایې؟ نه اوس خو په سږ مې اخري کال دی. د پوهنتون که د مکتب؟ د مکتب. ښه څومره نمره وې؟ 12 نمره. ډېره بیخي لایق شاګرد دی. نو چا راټېله کړې راته ویلې چې د ډېرې ښې ټپې ډېرې ښه بیتونه زده دي؟ ټپې خو مې نه دي زده خو زه ډېر وخت د پاچا صاحب تعقیب هم د تلیفون د لیارې. کوم شی درته یاد دی بس نو هغه له موږ سره شریک کړه. د پاچا صاحب خو وایي لکه چې دغه حافظه د ټولو کمزورې شوې ده خیر په هر صورت دا عجیبه کیسه ده دا رقم بیخي نه ده اوس د پرې خواهشم په نوم چې د بدنوم یمه د جلکۍ پلوره که منې نه منې دا به منې دغه به ته دغه به زه به د زوم یمه بس ارمانونه دې پوره شه ارمانونه دې پوره شه بلال جانه دوستانو دغه د شعر و شاعرۍ د لنډیو د بیتونو دغه برخه به دلته راونغاړو د دغې سیمې څخه زموږ زړه نه کیږي نورې ډېرې جالبې مرکې جالب کلیپونه او ګزارشونه به درته ولرو نو د ماښام اذان کیدونکی دی تاسې نه مو یوه هیله دا ده چې دغه ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ له خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او د اریوب اوسېدونکي چې هر چیرته دي که په خپله په اریوب کې دي که په نورو ولایتونو کې دي او که په خارج کې دي کولی شئ موږ ته په کمنټونو او میسیجونو کې د دغو ویډیوګانو په اړه خپل نظر شریک کړئ چې په آینده کې له دې ښې ویډیوګانې ستاسې لپاره جوړې کړو د اوس لپاره ما سجاد شاه او زما ملګرو ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریمن واوسئ زموږ نورې برخې هم در سره تعقیب کړئ